ګرانو کتونکو، په امریکا کې د پاکستان یو داسې ټیلنټډ ډاکټر موجود دی چې هغه یو ډېر ناولده کار کړی دی. در اصل دا ډاکټر یو انسان ته د ځناور زړه ورلګولی دی، د یو حیوان زړه یې ورلګولی دی. دا مریض چې کوم چاته د حیوان زړه لګېدلی دی، در اصل ډېر سخت ناجوړ و او مرګ ته نږدې و. د دا مریض صحت ډېر خراب و، د دپاره داسې زړه موجود هم نه و ته لګول سوی وای. ولې انساني زړه چې دی هغه ډېر په ګرانه پیدا کېږي او بیا هغه سړي ته ورلګېږي چې د هغه صحت د ریکوري چانسز ډېر زیات دي. نو په دا صورت کې پر ده باندې یو تجربه وکړل سوه، ده ته د یو سور زړه ولګاوی او د هفتې څخه زیات تېر سوي دي، د ده زړه بلکل په نارمل حالات کې کار کوي. د دې څخه مخکې د انسانانو ته د سور پښتورګي هم لګېدلي دي، لیکن د زړه په معامله کې دا په دنیا کې اول ځل داسې سوي دي چې یو انسان ته د یو جانور زړه لګول سوی دی. د دا حیوان زړه و د انسان ته لګېدلو ته مخکې په دا زړه کې څه جنیټیک تبدیلیانې راوستل سوي دي او بیا و دا انسان ته لګېدلي دي. او که چیرې دا تجربه کامیابه سوه نو د میډیکل ساینس په فیلډ کې به دا یو کرشمه وي. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا ویډیو ډېر خوند درکړی. زموږ دا ویډیو د خپل دوستانو سره